خبرونو سره ټکی. ایران د افغانستان په تړاو راتلونکې اونۍ یوه سیمه ییزه غونډه جوړوي. اروپایي ټولنې افغانستان ته 15 میلیونه یورو ځانګړي کړل. دوه تابعیته افغانان بغیر له ویزې افغانستان ته سفر کولی شي. امریکا کې 2000 افغانان له ترهګریزو سازمانونو سره د اړیکو په تور پیژندل شوي. او تهران نیویارک کې پر ایراني ډیپلوماتانو د محدودیتونو لګول وغندل. ایران د افغانستان په تړاو راتلونکې اونۍ یوه سیمه ییزه غونډه جوړوي. د ایران بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نږدې ورځو کې به تهران د افغانستان د وضعیت او سیمه ییزو تحولاتو په اړه د یوې مهمې ناستې کوربه وي. د یاد وزارت ویان اسماعیل بقایي ویلي چې دا ناسته د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د پیاوړتیا او د ګډو ننګونو د کمولو په موخه پلان شوې ده. هغه زیاته کړه چې ایران له خپلو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان او افغانستان سره دوامداره اړیکې او سلا مشورې لري څو په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ګډ کار وشي. د نوموړي په وینا چې دا ناسته به تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې د ځانګړو اساسو په ګډون د ایران د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب ترسره شي. اروپایي ټولنې افغانستان ته 15 میلیونه یورو ځانګړي کړل. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د نړیوال خوراکي پروګرام لپاره د 15 میلیونه یورو په ځانګړي کولو سره یې له دې ادارې سره نوي همکاري پیل کړې ده. یا د ادارې په یوه خبرپاڼه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او زیانمنو ټولنو ملاتړ یې لا هم لومړیتوب دی. د اروپایي ټولنې د استازولۍ اعلان له مخې دا ستراتیژیکه مرسته د دې لپاره ده چې معیشت قوي کړي، تغذیه ښه کړي او د هغو ټولنو ملاتړ وکړي چې د اقلیمي بدلون او د هغې د اقتصادي پایلو سره زیانمن دي. دوه تابعیته افغانان بغیر له ویزې افغانستان ته سفر کولی شي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د ځینو رسنیو له لوري خپاره شوي هغه مطالب رد کړل چې ګوا کې د دوه تابعیته بهرمیشتو افغانانو لپاره خپل هیواد ته د راتګ پر مهال د افغانستان ویزه لازمي ګرځول شوې ده. بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه هیڅ کوم تصمیم نه دی نیول شوی. یاد وزارت څرګنده کړې هغه افغانان چې غواړي افغانستان ته پر بهرني پاسپورټ سفر وکړي د خپل افغاني هویت په ښکاره کولو سره کولی شي له ویزې پرته افغانستان ته سفر وکړي. 8 ولایتونو کې د ټرانسفارمرونو د ترمیم ورکشاپونه جوړیږي. د افغانستان برېښنا شرکت خبر ورکړی چې د برېښنا په برخه کې په بیړنۍ توګه د ستونزو حل لپاره په 8 ولایتونو کې د ټرانسفارمرونو د ترمیم ورکشاپونه جوړوي. د برېښنا شرکت د تخنیکي ارزونې مدیر ایمل نیازي ویلي چې په دې چارې سره به شبکې پیاوړي او لګښتونه راکم شي چې شاوخوا 40 میلیونه افغانۍ لګښت به پرې راشي. د مسؤلینو په وینا پخوا یې ټرانسفارمرونه بهرنیو هیوادونو ته د ترمیم لپاره لیږل، خو د دغه ورکشاپونو په جوړولو سره به اوس یاده ستونزه هواره شي. د احمدشاه بابا په کور کې تاریخي آثار موندل شوي. د احمدشاه بابا په کور کې د کار پر مهال د احمدشاهي دورې اړوند 3 تاریخي آثار موندل شوي دي. په دغو تاریخي آثارو کې ډبرین څراغ، خاورین څراغ او یو زنجیر شامل دي. د کندهار د اطاعت و کلتور ریاست مسؤلینو ویل چې دغه آثار به تر پاککارۍ او ترمیم وروسته د احمدشاه بابا د کور په میوزیم کې د احمدشاهي دورې نورو آثارو سره یو ځای کیښودل شي. امریکا کې 2000 افغانان له ترهګریزو سازمانونو سره د اړیکو په تور پیژندل شوي. د امریکا د ترهګرۍ ضد مرکز مشر جو کین د کانګریس غونډې ته ویلي چې د جو بایډن د واکمنۍ پر مهال 18,000 پر ترهګرۍ تورن کسان د امریکا خاورې ته داخل شوي دي. نوموړي د هغو افغانانو یادونه هم وکړه چې د کابل له سقوط وروسته امریکا ته لیږدول شوي او زیاته یې کړه چې د ترهګرۍ ضد دفتر د 88,000 کسانو له ډلې 2,000 کسان پیژندلي چې له ترهګریزو سازمانونو سره اړیکې لري. خو د افغاني واک سازمان بنسټ دغه تورونه ردوي او وایي چې د امریکا افغانانو متحدینو په تیرو 20 کلونو جګړه کې کلیدي مرسته کوونکي وو او د هغوی امنیتي ارزونې په بشپړ حساسیت سره ترسره شوي دي. تهران نیویارک کې پر ایراني ډیپلوماتانو د محدودیتونو لګول وغندل.
د ایران بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د ایران استازولۍ پر وړاندې د امریکا حکومت د محدودیتونو زیاتول غندلي او د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه یې غوښتي چې د ایران د قانوني حقونو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره جدي مداخله وکړي. یاد وزارت په ویلنامه کې ویلي چې د ایراني ډیپلوماتانو د اوسېدو ځایونو تګ راتګ بانکي حسابونو او ان د ورځنیو چارو محدودول هغه فشارونه او ځورونې دي چې د ایران د ډیپلوماتانو د عادي او قانوني دندو بهیر د ګډوډولو په موخه ترسره شوي دي. ایران د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې خپلې قانوني دندې ترسره کړي او د امریکا لخوا د ایران د حقونو د ضایع کېدو مخه ونیسي. امریکا تر دې مهاله په دې تړاو رسما څه نه دي ویلي. د ناټو سرمنشي ویلي چې ښایي روسیه راتلونکو 15 کلونو کې د ناټو په یوه غړي هیواد برید وکړي. د ناټو سرمنشي مارک روته خبرداری ورکړې چې روسیه ښایي په راتلونکو 15 کلونو کې د ناټو پر یوه غړي هیواد برید وکړي. هغه ویل چې روسیه خپل پټ کمپاینونه زیات کړي او باید د پراخو سناریوګانو لپاره چمتووالی ونیول شي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی چې امریکا هڅه کوي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې میاشتې په لومړیو کې بیا ویلي و چې هیواد یې له اروپا سره د جګړې اراده نه لري. ناټو سازمان تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په 1949 کال کې د دې موخې لپاره رامنځته شو چې دا به د اروپا پر لور د پخواني شوروي اتحاد د پراختیا او توسعې د خطر مخه ونیسي. د 19 کلنو اسیا جام کرکټ سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د 2015 کال اسیا جام 50 ورځې سیالۍ نن د افغانستان په کوربتوب د اتو لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. ټاکل شوي چې افغانستان خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ د بنګلادیش پر وړاندې ترسره کړي. دغه لوبې به د 1404 کال د لیندۍ له 21 تر 13 نیټې پورې په دوبۍ ښار کې ترسره شي. لومړۍ ډله کې د هند، پاکستان، مالیزیا او متحده عربي اماراتو ټیمونه او دویمه ډله کې افغانستان، سریلانکا، بنګلادیش او نیپال شامل دي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.